د 12 کالو هلک سره چې د خپلې چاچي ناروا تعلق او غلط کارونه به ورسره کول. دغه چاچي چې دغه هلک نه یې ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه ویډیو به در سره هم شریکوم. د دې ویډیو په اخره کې تر اخره را سره پاتې شئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې در سره د دغه ښځې د خولې بیان شریکوم چې دغه ښځه ولې دومره مجبوره شوله چې دغه خپل لیورزي سره یعنی 12 کالو هلک سره یې دغه ناروا تعلق وساتو او خپل ضرورت یې پوره کړو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. دوستانو دغه ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زما خاوند چې ذهني بیمار شو او زه به نشم خوشحالولی، زما حاجت به نشي پوره کولی، نو ما مجبورن چې دغه لیورزي سره چې 12 کاله عمر یې ما به ځان سره کمرې کې سملولو او ما به ترې د ناروا کار غوښتنه کوله او ما به ورته ویل چې ما سره دغه ناروا کار کوه، غلط کار کوه، ما به ترې خپل حاجت پوره کولی. او دغه ویډیو مې ترې ځکه جوړه کړې ده چې ما غوښتل چې ما سره دغه کارونه کوي او زما حاجت پوره کوي. دوستانو نن سبا په معاشره کې داسې کارونه ډیر زیات کیږي. تاسو یې خپله وینئ او ګورئ. کتونکو دغه ښځې چې ډیر زیات ظلم کړی دغه ماشوم سره چې لیورزی کیږي او ډیر زیاتې ورسره کړي. دغه ویډیو چې اوس ډیره زیاته په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده او ملګري یو بل ته لیږي را لیږي، نو دغه ویډیو موږ له هم په لاس راغلی ده. غوښتلم چې خپلو مینوالو سره یې شریکه کړو او دغه ویډیو وګوري. دوستانو ډیر د افسوس مقام دی چې نن سبا په معاشره کې داسې کارونه کیږي. او دوستانو موږ به دا ووایو چې دا ټول وجه د دغه موبایل ده چې نن سبا هرې ښځې سره په لاس کې موبایل دی، نو په موبایل کې دغه شانتي ویډیوګانې ډیرې زیاتې نن سبا شیر کیږي او دغه ښځې ګوري نو هغوی بیا خپل شوق خپل خواهشات نشي کنټرول کولی، نو بیا هغوی په څه ذریعه باندې خپل هوس پوره کوي، که هغه ماشوم وي او که نامحرومه سړی وي. نو دوستانو که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ، دلته یې سره نشو شریکولی چې د یوټیوب پالیسي ده داسې غلطې ویډیوګانې نه مني، نو موږ ته کمنټ وکړئ. د دغه ویډیو لینک په تاسو سره شریکو. دغه ویډیو تاسو په خپله کتلی شئ. قدرمنو که ویډیو هم تر اخره کتلی وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.